بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم نوبدهی کابل و ولایت‌ها همراهتان شریک بگذارم. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک تاریخ وهنې نوبدهي سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د 15مې میاشتې اووم تاریخ ده. کوم لیستونه چې موږ سره شریکي روزانه د هغوی لیستونو څخه موږ دغه نوبدهي راغستې ده او غواړو تاسو سره شریک کوم. کابل چې د عموما د پخوا په شکل سره فقط یو ورځ مخکې تللی ده. کوم کسانو چې د 40 15 او 16 کې کابل کې ثبت نامونه کړي او 20 کې البته فرمي د بیومتریک ورځ مشخص شوې یا د نهایي فرم ورځ مشخص شوې، کولی شي خپل فرمان چک کدی ګوریم. کسایی که در کابل ثبت نام کرده هستند نوبتشان مشخص شده در یعنی کسایی که در سال قبل در تاریخ 27 سال ثبت نام کرده بودن تاریخشان مشخص شده. کاپیسا کی است؟ 401 9 7 است. پروان 401 5 30 است. میدان وردک د 1401 کال د 15مې دریم کې د 1402 کال د اولی میاشتې اووم تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د اولی ولسم کې ده. ننګرهار د 1401 کال د نهمې څلورم کې ده. لغمان د 1401 کال د 15مې څلورم تاریخ رسیدلی. پنجشیر کې است 401 6 26 است. بغلان 401 7 30 است. بامیان 401 12 23 است. غزنی 401 دو 27 است. پکتیا چې د 1401 کال د 12مې میاشتې د 10 کې ده. کونړ چې د 1402 کال د اولی 40 کې ده. نورستان 1402 کال د اولی 18 کې ده. بدخشان چې د بدخشان 401 402 1 21 است. تخار چې د 1402 کال د اولی 20 کې ده. تخار 402 1 20 است. کندوز 402 1 13 است. سمنگان 401 12 29 است. سرپل 402 1 14 است. غور 402 2 30 است و دکندی 401 6 21 است. ارزگان 402 2 11 است. زابل چې د 1402 کال د 425 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 2 کې ده. خوست چې د 1402 کال د اولی 21 کې ده. بلخ د 1401 کال د 15مې دویم کې ده. بلخ کې 401 5 2 است. جوزجان 402 1 25 است. و فاریاب که از فاریاب 401 10 15 است. و هلمند چې د 1401 کال د اولی 21 کې ده. کندهار د 1402 کال هلمند چې د البته د 1402 کال د اولی 21 کې ده. کندهار د 1402 کال د اولی 12 کې ده. بادغیس 401 7 2 است. هرات 401 4 12 است. فرا 401 12 12 است. نیمروز 402 1 9 است. یعنی کسایی که در کابل و ولایت‌ها ثبت نام کرده هستند منتظر باشن که اگر تاریخشان مشخص نشده منتظر باشن، حتما برایشان تاریخ میته. و کسایی که فعلا نوبدهی ولایت به این تاریخ هایشان رسیده مگر فعلا برایشان تاریخ نداده، اونها فقط منتظر باشن که تا برایشان تاریخ بده، چون در یک روز احتمال داره در ولایت ها و کابل هزارها نفرها یا هزارها نفرها زیاد نفرها ثبت نام کرده باشه به شکل آنلاین. به این خاطر زود برایشان نوبت نمیته و منتظر باشن تا برایشان از طرف ریاست پاسپورت یک تاریخ مشخص و به اون تاریخ باز مراجعه کنن. و کسایی که در کابل در تاریخ 25 26 27 ثبت نام کرده است فرم خود چک کنه تاریخشون مشخص شده یا نه، یا فرم نهاییشون مشخص شده و فرم خود چک کنه ببینه که تاریخ برایشان داده یا نداده. و کسایی که تا حالا برایشان تاریخ نداده هستند اونها منتظر باشن، حتما برایشان تاریخ میده. و بعضی آوازه ها هستند که ما در کانال خود یا در گروه خود که میبینیم زیاد نفر هستند میگه که ریاست پاسپورت کابل بسته است، تاریخشون پیش نمیره. نه بسته نیست، روزانه حدود 2000 تقریبا
حدود 2000 نفر را بیومتریک میکنه که زیاد سهم به فیلم در کسایی که ثبت نام آنلاین کرده به اونها داده است. متباقی به کسایی میده که نظامی باشه، مریض باشه، به بورسیه میره یا پاسپورت تجارتی میخواه به اینها میده. و دیگه کسایی که به شکل آنلاین ثبت نام کرده است زیاد سهم به اینها میده. و فقط منتظر باشین تاریختان مشخص میشه، به اون تاریخ براتون نوبت میتم و احتمال زیاد داره که در آینده، در روزهای آینده که ما معلومات دریافت کردیم حدود 2 هفته یا 3 هفته بعد سایت ولایت ننگرهار باز میشه. هرات، البته ننگرهار، هرات، بلخ و یک چند تا ولایت دیگه هم هستن، هلمند، بدخشان، کندهار، اینها در نزدیک ها بخیر باز میشه و میتونید که با فرم خود تغییر بدین از کابل به ولایت یا ثبت نام جدید کنید. تشکر، زنده باشین. برای معلومات بیشتر دوستان عزیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و ویدیو را لایک و شیر کنین. د ډیر معلومات لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سابسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک او شیر کړئ. منتظر اوسئ، حتما تاسو ته یو تاریخ مشخصوي. مننه، کور آباد.